السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو، ستاسو ورور احسان الله سراج د یوې نوې ویډیو سره راغلی. ملګرو، په دې ویډیو کې د جیمیل جوړولو په ډېره اسانه طریقه سره تاسو ته جیمیل جوړولو طریقه درښیم. نو راځو ملګرو ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، دغه جیمیل په هر موبایل کې د ځانه دی. نو دا به تاسو راخلاص کړئ دوستانو. کله چې مو دغه جیمیل راخلاص کړئ، ګوره دوستانو، زما جیمیلان خو د وخته هم جوړ دی، خو زه تاسو ته د نوي جیمیل جوړولو طریقه درښیم. په دې کونج کې دغه د نوم اول ټکی دی، په دې کلیک ورته واخلئ. اډ نوی اکاونټ به تاسو د پای د خوا څخه دغه دویم ورته انتخاب کړئ. نو بیا به دلته ګوګل اکاونټ ورته انتخاب کړئ. ګوګل ساده ګوګل به تاسو ورته انتخاب کړئ. دغه څه ګرځئ او بله صفحه راته راړئ. نو په دې کې که چېرې تاسو نوی اکاونټ جوړوئ، زوړ اکاونټ هم راخلاصولی سئ. که نوی اکاونټ جوړوئ نو بیا به کریټ اکاونټ باندې کلیک ورته واخلئ. دلته چې تاسو په دې کریټ اکاونټ باندې کلیک ورته وایاست، تاسو دوه اپشن درکوي، د ځان دپاره که د تجارت دپاره. نو زه ورته لیکم د تجارت دپاره. زه لاندې خوار یم چې تاسو ورته انتخابوئ، زه دغه لاندې ورته انتخابوم. مشکل نشته چې هر ورته انتخاب کړئ. ما کله دغه لاندې ورته انتخاب کړئ نو بله صفحه ماته راړئ دوستانو. دغه صفحه لږ ورته انتظاریږي. دلته د نوم لیکنې دپاره د نوم اول نوم چې دی، مثلا زه دلته ورته لیکم احسان الله به ورته ولیکم، لاندې به بیا الهام ور اچوم. دلته زه لیکم احسان الله، دلته چې تاسو دغه لاندې بیا شبکه الهام ور اچوم. نو دغه رقم تاسو دوی جملې ور اچولی شئ. بیا په نیکسټ باندې تاسو باید کلیک ورته واخلئ. چې په نیکسټ باندې کلیک ورته واخلئ نو بله صفحه هم تاسو ته راخلاصوي. نو دغه د عمر یا مثلا هغه ورځې د ځان په اړه ټول معلومات دي. نو په دې اول کې به تاسو ورته ولیکئ 2020 ورته لیکئ، هر څه چې لیکئ، خو مطلب چې که به لیکئ هغه صحیح ده. نو زه ورته لیکم په دې ځای کې 2002 به ورته ولیکم. خیر، په دې ځای کې تاسو ته ورځ درښیي، هغه ورځ به 2 ورته انتخاب کړئ. په دې کې جنوري یا اپریل هر شي چې تاسو انتخابوئ مشکل نشته. لاندې چې دغه تاسو ته یو بټن درکوي، په دې ځای چې تاسو کله کلیک واخیستئ، دلته وایي ایمیل، مطلب نر یا ښځه، داسې زنانه. نو زه میل ورته انتخابوم نارینه دپاره. کله چې مو دا ورته انتخاب کړئ نو بیا په نیکسټ باندې کلیک ورته واخلئ. په نیکسټ چې مو کله کلیک ورته واخیستئ دوستانو، دغه صفحه دا ده، بله صفحه راته راواړول. دلته به تاسو انګریزي لیکنه ورکړئ، خپل نوم مطابق. که چېرې تاسو نسئ لیکلی، خپل نوم په ټرانسلیټ باندې ترجمه کړئ. نو دوستانو، دلته کتلی سئ چې دغه نوم ما ورته ولیکئ او دغه شی راپورته کړئ. دا نیکسټ به تاسو باندې کلیک ورته واخلئ تر څو پورې دغه بله صفحه موږ ته راوړي. نو وروسته بیا چې تاسو کله د ایمیل پاسورډ ورته انتخابوئ، نو دلته به تاسو د ایمیل پاسورډ ورته انتخاب کړئ. دغه دوه شیانه باید تاسو د ځان سره یاداشت ولرئ، لکه پاسورډ او ایمیل ادرس. نو دغه پاسورډ هم زه د ځان سره لیکم، په کتابچه کې در سره نوټ کړئ. دلته بیا ستاسو د موبایل نمبر غواړي. نو که تاسو چېرې د موبایل نمبر ورکوئ، اکثر ټلیفونانو کې دغه سکیپ نه راوړي، خو دلته ما دا د سکیپ باندې وته دې صفحې څخه زه ووتلم. نو که چېرې تاسو غواړئ چې نمبر ورکړئ نو په نیکسټ باندې کلیک ورته واخلئ. نو دوستانو، زما ایمیل جوړ شو. په نیکسټ باندې بیا کلیک ورته اخلم. کله چې مو په نیکسټ باندې کلیک ورته واخیستئ، دلته څه شرایط دي، نو هغه د ټیک مارک څه نښانونه دي چې د یوټیوب دپاره یا داسې نور څه، هغه د کمپنۍ پالیسي ده، د یوټیوب د کمپنۍ، د جیمیل د کمپنۍ پالیسي ده. نو دلته د یوټیوب سره هم تاسو کنیکټ کوي، مطلب دغه رقم صفحه تاسو ته راوړي، دغه به ټیک مارک کړئ. په اګري باندې به کلیک ورته واخلئ تر څو پورې موږ ته یو بله صفحه راخلاصه کړي. دلته دغه شرایط دي دوستانو. ما په اګري باندې کلیک ورته واخیستئ دوستانو، زما اکاونټ چې دی نو رسما خلاص شو. نو زه راځم اوس جیمیل ته. دلته ګوره هغه د جیمیل راته خلاص شوی دی، احسان الله 424. نو دغه زما د ایمیل ادرس شو دوستانو، جیمیل اکاونټ جوړ شو. زما چینل در سره سبسکرایب کړئ، مننه.